بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو په دبليو آی اس پی موډ باندې خبرې کوو. د یو ډیوایس دبليو آی اس پی معنا وایرلس آی اس پی. تاسو درې مخکې موډونه ویلي دي. ریپیټر موډ تاسو ویل کنه. ریپیټر موډ کې موږ سره کم کار کوو. دا ډیوایس چې مین ډیوایس دې سره به دا ډیوایس کنیکټ کېدو او هغه اس سایډ یا ډیفرنٹ اس سایډ به براډکاسټ کوله. خو نیټورک به ټول څنګه و؟ ټول به یو نیټورک. آفرین. او دا ډیوایس چې کوم دی غریب به صرف اسوسییشن کوو، نو دې چا ډي سی پی ورکوي شو، نه بل کار کوي شو. او ریپیټر کې تاسو وکړئ چې بینډویث کې مشکلات ډیر زیاتو. اوس دبليو آی اس پی داسې موډ دی، دلته د تیوري کې لیکلي چې دا بالکل لکه راوټر چې څنګه نارملی موډ دی هماغسې موډ دی. ډفرنٹ نیټورک کریټ کوي، هر څه ډفرنٹ دي. صرف دغه عمره ده. تاسو دې فکر وکړئ دا هماغه راوټر موډ دی whose WAN interface is not a cable. خو بس فقط دا دی چې دې WAN interface ته آی پی اډرس د کیبل په واسطه نه اساین کېږي. څه معنا ګوره، دې کې ستاسو مین ډیوایس دی، دې سره انټرنیټ راغلی، صحیح ده. دلته سره انټرنیټ کنیکټ دا اس سایډ تر دې پورې را رسیږي، دا له د سره کنیکټ کېږي، صحیح ده. ګلابا دلته آی پی اډرس دی 192.168.0.1 صحیح ده کنه. دا ډیوایس نه دا وایرلس آی اس پی والا، دا به د هغې نه یو آی پی اډرس راوالي. هم د دغې نه لکه ونې پر څه آی پی اډرس ورکو 192.168.0.2. دا آی پی اډرس به د دې وین ته اساین کېږي. چې شي ته د دې وین ته به کیبل نه وي، خو د وین په واسطه به دا به د دې لپاره بالکل وین وي، او وین ته به یې لیکلي د آی پی اډرس وین ته اساین شي. دا به خپله د وین په واسطه له هغه سره کنیکټ شي وایرلس، او بیرته به دا دې ځای کې نوې اس آی ډي براډکاسټ کوي، او ځان ته به خپل جدا نیټورک وي. داسې دا به ځان ته نیټورک وي 192.168 هغه زیرو دی که نه، دا به 1.1. دلته به بل نیټورک وي، هلته به بل چا سره کنیکټ وي. نو کار به څه کېږي؟ ګوره په ریپیټر کې دې ته دا نوم ولې وایرلس آی اس پی ورکړي؟ تاسو کوچنی وایرلس آی اس پی نه جوړوئ که نه. اوس دا ستاسو ډیوایس دی. بسم الله، تاسو ماته انټرنیټ راکو، بس همدا یو آی پی اډرس زما د خوا نه به تا ته اوس همدا یو آی پی اډرس دلته چې ما سره 20 کسان کنیکټ دي که 10 کسان کنیکټ دي، دا ډیوایس به د هغې آی پی اډرس نشي کتلی، ځکه د دوی آی پی اډرس په ځای به څوک دا ډیټا وړي؟ دغه 192.168. نو دا نیټورک چې دلته چې کوم 20 نفره کنیکټ دي، دا به دې ته بیخي ښکاري نه چې هلته څوک کنیکټ. په ریپیټر کې خو داسې و چې څه به دلته راتلل، هغې به بره لیږل. دلته اوس کار څه دی؟ دلته دا ډیفرنٹ نیټورک شو، اول نیټورک. دلته دا ډیفرنٹ نیټورک شو، دویم نیټورک. کم ډیوایس چې په ډبلیو ایس پی کې دی، دا به نیټینګ کوي، ځان ته به ډي سی پی، یعنې هر څه به لري. ګوره هوبهو چې څنګه راوټر موډ و، ټول همغه کارونه کوي شي، صرف فرق دا دی چې دا د ده وین پورټ وایرلس دی. اوس کوم ځای کې داسې چلی ته یو چا ته انټرنیټ ورکوي، بله کومه لاره نشته، همدا یوازې ډبلیو ایس پی دی. نو که ریپیټر کې دې واچوه، اوس په واده تا له ما انټرنیټ درکړو، ستا ډیوایس ما ریپیټر موډ کې واچوه، ستا د ټولو ډیوایسونو میک اډرس ایوریثینګ به ما ته راځي، زه به یې مینیج کوم. دا غلطه خبره ده. هملته ستا له ډیوایس ډبلیو ایس پی موډ کې چلوم چې یوازې ستا د ډیوایس د وین پورټ میک اډرس او آی پی اډرس ما ته راشي. نور لوکل کې به ستا خپل نفران وي. اوس به کار څنګه کېږي په واده؟ د 192.168 یو آی پی اډرس چې د باندې څوک به وړي، دا که دلته 2 آی پی اډرس وي هغې به هم دا وړي، که 3 وي، که 4 وي، که 5 وي. که مونږ ویلي که نه وین آی پی اډرس یو آی پی اډرس چې ټولو خلکو کنفیګریشن دې ته نیټینګ وایي که نه، دا نیټینګ به کوي. پوه شوئ؟ په ډبلیو آی اس پی کې دلته ځان ته څو خبرې زده کوي. په ډبلیو آی اس پی کې دا ډیوایس بالکل لکه راوټر هر څه کولی شي، صرف فرق دا دی چې وین انټرفیس د دې دلته اوس وایرلس وي، دلته بیل نیټورک وي، هلته بیل نیټورک وي، بیا نیټینګ کېږي، ډي سی پي به پکې خپل وي، هر څه به دلته لوکل ریپیټر غوندې نه دی چې هر شي پسې بره منډه ووه. پوه نه شوې؟ لکه چې اوس چې نه پوهېږې بیا ویډیو بیا وګورئ. دې کې مې دا خبرې ټول لیکلي دي چې دلته ستاسو خپل انټرنل بیل نیټورک جوړېږي. صحیح شوه؟ وین انټرفیس دلته ستا صرف دومره دی چې هغه وایرلس راځي. کنټرول دلته بره ډیوایس سره یې که لاندې سره خپل کنټرول وي. په ریپیټر کې خو ټول کنټرول د بره سره و، دلته لاندې د دې خپل کنټرول وي. اوس او هغه ریپیټر کې چې څونه د بینډویډ مشکلات و، هغه مشکلات هم دې ځای کې راحلېږي. خو یوه خبره ده چې د وایرلس آی اس پی موډ کې به دا ډیوایس څومره ښه کار کوي، هغه ډیپینډ کوي په یو خبره چې دا لینک ته ماله څه رقم راکوي. دا لینک څومره ته ماته راکوي، سپیډ یې ښایي، لاندې به هم ښایي، په سپیډ یې کمزوری، لاندې به مشکلات وي.
راځي چې ډیوایس واړو چې شته WISP موډ ته زه راځم دې ډیوایس سره کنیکټ کېږم تاسو به څو خبرې په خپله وګورئ ښه او زموږ د ډیوایس آی پی ایډرس دی 192.168.0 یو اډمن 1 2 3 راځم اپریشن موډ کې چاته اړوم WISP ته دا سیف کوم او دا اوکې کوم دا به اوس ریبوټ شي اوس تاسو وګورئ زه دا لاندې ټي پی لینک ډیوایس له چا سره کنیکټ کوم د بره ټینډا سره اوس په ټینډا کې موږ سره آی پی ایډرس رینج کوم دی که نه 192.168.0 دا دی که نه د نمونې په ډول هلته 0254 دی خو همدا دی که نه نو دلته په دې ټي پی لینک کې باید زه د نیټورک ډفرنټ کړم که نه اوس دلته هم زما آی پی ایډرس څو دی په واده 192.168.0.1 او هلته 0.254 192.0.254 د هغې لین هم 254 دی زما یو دی خو دا وګوره 0.1 او 0.254 دا خو یو نیټورک دی که نه اوس تاسو که دا آی پی ایډرس چینج کوئ هم صحیح خبر ده که یې نه چینجوئ د ټي پی لینک کې خپله چینجوي دا چې کله هغه سره زه کنیکټ کړم په واده ګوره دا اوس زه په 0.1 اکسس کوم که نه خو دا چې موډ زه چینج کړم بیا به په 1.1 اکسس کوم دا ورته اټومیټیکلی ځان چینجوي چې هغه 0 دی زه به 1 شم دلته بیل نیټورک هلته بیل نیټورک زه یې نه چینجوم راځي خپله به چینجېږي ریبوټ شو لا اوسه پورې ګوره اوس هم 192.168.0.1 دی ښه هماغه ترتیب د وایرلس ته راځئ او دې ځین هم تاسو کولی شئ چې راشئ ورته ګورئ SSID کوم SSID سره کنیکټ کېږي او نورې ډېرې خبرې هم شته فکر مو شته که نه دې ځینه سیټینګ کوئ او که کویک سیټ اپ نه کوئ یوه خبره ده کویک سیټ اپ نه کوم نیکسټ WISP موډ کې دی که نه نیکسټ ګوره وین سایډ کې آی پی ایډرس ډینامیک پرېږدم که نه چې دا به اوس وین سایډ کې هلته آی پی ایډرس دغه نه رالي زه یې ډینامیک پرېږدم چې هغه نه راوالي SSID به دلته اوس راشي همدا SSID ده د اکبر مومن که نه دلته ګوره کنیکټ باندې ورته لیکلي دي کنیکټ دې ځای کې تاسو ګورئ دا یې میک اډرس راواغستو دا پاسورډ یې دې ځای کې ولیکمه نو راځو بره ګوره دا بره د کلاینټ سیټینګ دی دا خو د اوس د بره سره کلاینټ کېږي که نه نو هر څه مې راواغستل پاسورډ یې لیکم هیک AMI 1 دلته اوس تاندې وګورئ د خپل ډیوایس له به څه نوم ورکوم زه ورته هم WISP چې شی WISP دلته که ستاسو فکر ریپیټر موډ کې د پاسورډ د چینجولو دپاره اپشن نه راکوه تاسو فکر وکړه نه خو دلته اوس ما بیل نیټورک دی پاسورډ یو نه والا اته پورې صحیح ده نیکسټ په واده وګوره اوس لین کې آی پی ایډرس 192.168.0 یو دی که نه دا به وروسته چینج شي ګوره فینش چې وکړم او دا سیټینګ سکسسفول شي اوس تاسو وګورئ چې دا آی پی ایډرس به بیا څنګه شي چینج شي ښه زه ټي پی لینک سره کنیکټ کېږم راځم 1 2 3 4 5 6 7 زموږ دا ډیوایس کله ناکله د کویک سیټ اپ کې سیټینګ کې اټومیټیکلی لاس کېږي نصب کېږي که دې نصب نه شو خیر بل ځای نه راځو ناټ کنیکټ نو SSID خو موږ چینج کړه که نه WISP د باندې کنیکټ کېږم پاسورډ خو مې یو نه والا تر اتو پورې ساتلی و که نه دا سیف کوم ګورو چې کنیکټ کېږم ورسره که نه باید موږ WISP سره کنیکټ شوم که نه په واده اوس راځم NCPA.cpl وایم دلته راځم او ګورم چې ما ته یې کوم آی پی ایډرس راکړی په واده خاکساره وګوره که نه 192.168.1 ګیټ وې ته وګوره په واده یو اوس دا ډیوایس اکسس کوم په 192.168.0 باندې نه کېږي په یو باندې کېږي تا نه به څوک پوښتنه کوي چې دا 0 یو یې ولې پرېغوستو ما ته ته وویل چې دا داسې کار کوي بره بیل نیټورک لاندې بیل نیټورک نو 0 یو خو بره دی که نه 0 1 0 2 تر 0 4 5 پورې دا خو یو نیټورک دی لاندې یو شروع کو یو 2 1 3 1 4 5 نه پوهېږئ لاندې جدا نیټورک شو دا کار باید ته مینولي وکړي خو کوئ نه کې دا خیر دی ځان خپله
ځان خپل چینجی نو اوس دا ډیوایس د اکسس کوم دا خبره زده کوي ګوره اوس نشي تاسو بیا ورته دغه نه ختی یاستئ او په دغه ترتیب آی پی ایډرس ورکوئ اوس راځم او دا ډیوایس چې اکسس کوم په کوم آی پی ایډرس اکسس کوم یو د ډیوایس آی پی ایډرس دا دی کنه دا ماته ځکه دا راکړه سو په دې پوهیږئ کنه چې ما دغه کړی دی تیر ویډیوګانو کې تاسو ویلی و کنه ما لوکل منیجمنټ کړی دی یوازې یو د انټرنیټ کیبل په واسطه دا ډیوایس اکسس کولی شم اوس راشئ وګورئ ښه وګورئ وین آی پی ایډرس اساین شوی دی 192 1.0.0.5 که زه بره خپل ټینډا ته لاړ شم زما ډیو هلته به لیکلي بالکل چې دا یعنی دې ته د وین انټرفیس ته آی پی ایډرس اساین شوی خو وایرلس څو 192 1.0.0.5 او دای ګیټ وی دا 0.255 بل ټینډام دای پیډرس دی کنه او دای ډی ان اس را کړ دی 888 او 8844 راشه وګوري په لین کې ای پیډرس چې شي دی لین کې دی خپل ای پیډرس دی 2.0.0.5 یو الته بیل نتورک خدای دې وکړي چې پېښې ویاستئ د دې بزان ته ډی سی پی ګوره ډی سی پی انیبل لا دا بتاوس ته ای پیډرس درکې اوس زر اعظم دلته چې شي تا ډیاګنوستیک ته لږ پینګ کوم چې انټرنیټ اکسس کیږي که نه چې ما ته انټرنیټ راغلی نو په واد تاسو ته هم او ما ته انټرنیټ راغلی تاسو ته هم درلی تاسو اوس زما د ډبلیو ایس پي سره کنیکټ شئ یو خبره که تا نه څوک پوښتنه وکړي چې بره ډیوایس کې اوس میک فلټرینګ شوی مشکل شته نه دلته اوس دا بیل نیټورک شو زموږ یوازې د وین زی صرف دونه کار به وکړي چې د خپل وین چې کوم میک اډرس دی هغه به دلته واچوي چې دا کنیکټ شي نور چې کله ستا ډیټا ځي هغه ته خو پته نه لګي که نه اوس تاسو ټول به ما سره دلته کنیکټ شئ بره ټینډا ته به داسې پته لګېږي چې ما سره لاندې یو دانه یو ټیپي لینک کنیکټ دی د هغې میک اډرس دا دی ستاسو په هکله ورته هېڅ معلومات نه خو په ریپیټر کې ستاسو ټول معلومات بره ورتلل دا دقې لپاره ښه دی چې دلته بیل نیټورک شي چې بره ډیوایس خبر نه شي نو ما ته هم انټرنیټ رالی اوس تاسو باید د ډبلیو آی ایس پي سره کنیکټ شئ پاسورډ یې یو نه تر اتو پورې تاسو ته مستقیما انټرنیټ درشي ګوره چې اوس څوک کنیکټ ریزیډیز نه کتی شم ګورې ګلابه ډي ایچ سی پي ته راځم په ډي ایچ سی پي کې ډي ایچ سی پي کلاینټ ته راځم ګوره دا کسان کنیکټ دي شکر الله کنیکټ دی ریډمي کنیکټ دی دا کنیکټ دی دې زه کولی شم په وایرلس کې دې کې د وایرلس سټیسټیک وګورم چې څوک سره کم څونه پیکټې لیږي تاسو دا ویلي که نه همدارنګه په سیسټم ټول کې هم راتلی شم او د دې ځینه سټیسټیک کتی شم تاسو ته مې یو سټیسټیک ویلو دې کې لږ صبر وکړئ اوس به دا م وګورئ سیف هر 10 ثانیې وروسته معلومات راکوه اوس هغه وخت کې دا وګورئ که نه ستاسو چې هر یو آی پی اډرس چاته ساین دی میک اډرس چې څومره پیکټ یې لیږلي دې کې زه ریل لایف دا کتی شم چې څوک څونه ډیټا لیږي او چېرته یې لیږي نو ستاسو ته انټرنیټ دا راغلی ښه او دا معلومات ما ته یوازې راغلي چاته راغلي دي دې ډیوایس دی دلته څو کسان کنیکټ وي نه بره ټینډا ته معلومات نه کېږي زه ټینډا اکسس کوم تاسو راشئ زه ټینډا اکسس کوم هغې غریب ته معلومات نه کېږي هغه ما سره 3 کسان کنیکټ دي یو نفر دا وګوره دا چې دی ټي ایل ډبلیو آر 840 ان هغه وایي ما سره یو راوټر کنیکټ دی او خبر نه چې راوټر سره شاته نه نور کنیکټ دي نو اوس دا سکیورټي پې چې څه شو ستاسو د 9 واړه په هکله معلومات د بله ډیوایس سره نشته ستاسو بیل نیټورک شو د هغې بیل نیټورک ذهن مو خلاص شو